ما او تا به ښکلې د حیا او د عزت ژوند تېروو. زه به تا ته ووایم د حیا او د عزت څادر به ستا په سر در واچوم، تا ته به ووایم چې حرم جان حرم بیبي دا اوسه پورې څه شو دی؟ دا خو د دوکاندار څادر دی. زه په خپله په هغه څادر به یې لیکلی حیا او عزت. یو خو حیا او عزت والا څادر خو د علیشه او د علیشه مور هغه پارټي جوړه کړل، هغه څادر نه ګورې د هغې لاندې خو به تله منډه د هغې څادر لاندې خو به تله منډه لیونی شي. بکواس مه کوه ښه. ما څه بکواس کړی دی؟ د واده پروپوزل درلیږم، مور دې راسې هلمه کړه چې د رشتې خبره ورسره کوم. دا د وړو خبرې نه دي سیټ ټکېږه. واده ما سره کې که زما مور سره دی. خو به مې خواښي که نه خواښي به مې نوم به دې زه خو زما مور به دې قبلوي. ته به مې قبلوې. بیا ولې چې خوښه ته وړی که نه ته په دې خبرو نه پوهېږې. دا هر چا هغه ګورې میندې زما مور نه راځي لایف ته ګورې هر چا ولې ما نه چا میګانې کتې د توبه استغفار. هلای ځمکه ونه شلېږي خواږه هلکانو ته نه ونو خوړو زیاته مور سره مینه کوي بیا